د تاریخ اتلان حضرت انس رضی الله عنه د حضرت انس رضی الله عنه په وړاندې چې به د دستر د فتح یادونه وسوه نو ژړل به یې حدودو د یوې سترې او مضبوطې کلا او د کلا په منځ کې د ښار نوم و دا کلا یو نیم کال د اسلامي لښکرو تر کلکې محاصرې او کلابندۍ لاندې وه د ډیرو هڅو وروسته کله چې مسلمانانو د وروستي او پرېکنده برید دپاره پر کلا ورغلل نو د فتح سرکونه وځلېدل غازیان په ډیره میړانه وجنګېدل د مجوسیانو د مړو څخه میدان ډک سو ټوله ورځ او شپه شدید جنگ روان و سهار مهال د اسلامي لښکرو پله درنه سوه لمر ختو مهال یې د فارس لښکرو سیلاب مات او پر کلا ور واوښتل او اسلامي لښکرو د یوه سخت او اوږد انتظار وروسته ستره سوبه ترلاسه کړه د تستر د فتح کیسه دومره په زړه پورې او ولوله پارونکې ده نو بیا ولې حضرت انس رضی الله عنه د دې سترې سوبې په یادولو ژاړي کیسه داسې وه کله چې مسلمانان فاتح تستر ښار ته ننوتل نو ویې چې لمر ښه لوړ راختری او د سهار لمونځ ځینې قضا سوی دی انس رضی الله عنه او نور مسلمانان د سهار د لمانځه په قضا کېدلو سخت خفه سول سره د دې چې دوی عذر درلودی مرګ یې پر سر ولاړو د جګړې ټاکونکې شیبې وې د اعلا کلمت الله دپاره د پیل سوي معرکې وروستۍ شیبې وې انس رضی الله عنه فرمایي دې پیښې مې د فتح د خوشحالۍ خوند راڅخه هیر کړ هغه عظیم خلک و چې د الله جل جلاله د اوامرو پوره پابند و فتحو او نصرتونو یې پښې ښکلول